تر ټولو سپک سړی هغه دی چې وزن یې کم وي. ورور که خفه کېږې نه یو خبره درته وکړم وکړه که نه دا چابي په غوږ کې مه وه. ولې هسې نه چې چالان شي. نن مې اوبه هم غلطې کړې ګرمې مې کړې او پیوه مې نه لامبل. که د دنیا شرمونه نه وای که د دنیا شرمونه نه وای ما به د نوم په تشنابو لیکلی ونه. په خپل کلي کې مو واده وکړئ ځکه چې پټرول ډیر قیمته دی. هم محبت وکړئ او هم بچت وکړئ. پلاره شنې سبزیان خوراسې وزن دې کم سي. لورې که په شنو سبزیانو وزن کمېدی نو د مونږ غوا به اوس داسې وه لکه شلپاشټي. په رښتیا هم چې مینه ړنده وي ځکه کله چې د محبوبې پوزه بهیږي سړي ته داسې ښکاري لکه د شبنم څاڅکي چې راوري. د لاس مې بله نښه واخله دسمال مې ماخله زه پې پوزه پاکومه. زه خو هغه وخت پوه شم چې افغانستان نه جوړېږي کله چې ښوونکي راته وویل د دې هېواد راتلونکی ته یې. وچه ډوډۍ هم لاړه سوله هم لاړه بابا هم لاړ اردو هم لاړه شنه واښه هم د واورو لاندې شول. راشه که تودېږه افغان.